شایسته په جلال آباد ښار کې په 80 روپۍ تاسې په څو خرڅوي اوس نو دلته ان شاء الله د جلال آباد او د کابل نه زموږ ریټونه ان شاء الله نسبت د کابل او جلال آباد دغه خرما 100 روپۍ قیمت ده دغه مخامخ دا خرما خرڅو کیلو 80 روپۍ 80 روپۍ او څه لږ نور هم لیاز وکړي نو بس دا د وندر ریټ ده زموږ او دلته سړی مې بکې کړی ده خدای پاک د خیر پی کې چې څوک راسره جنګ ونه کړي دې خاطر په دې وخت کې موږ وایو چې دا روزه تېره شي که نه قاري صاحب چې روزه تېره شي موږ ورځ خپله تېروو دا هم اچار ده چې تروې ورته وایي او دا مرو جماعت لپاره خلک وړي او دا یې مربا دی الوبالو مربا او دا به په کانتینر وي نو تاسې سره کانتینر دا خو ګدام دی زیات یو خو صلیبي کافر بل خو عمري غازیان معروف وزارت لخوا نه د امیر المؤمنین حفظه الله په تایید باندې د ټولو ولایتونو ته توجیه شوی ده. په ټولو ولایتونو کې زموږ په ولایت کې هم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق لپاره یوه حاکمه کمیټه یا کمیسیون د محترم قدرمن والي صاحب په مشرۍ باندې موجود ده چې د دغې لارې نه موږ خپل ولس ته ډېر خدمات وړاندې کوو. مهمې لاسته راوړنې موږ په څو برخو کې لرو. اول د ولایت اقتصادي وضعیت تحلیل. موږ د لغمان ولایت اقتصادي وضعیت تحلیل کړی دی. هغه ضرورتونه چې په هر سکتور کې وي هغه موږ په نښه کړي دي، هغه مو راټول کړي د کتاب په شکل باندې آماده دي چې انشاءالله زر تر زره به جلال آباد کې کاروبار ده چې کله راځم دې پورې لار باندې راځم چې هغه به موږ ماسپښین وروسته به بیا څه کله راتلم جلال آباد نه په هغې لار به تګ نه کېدم نو سل قسمه خطرې به وي جګړه د نور هغه د پورې شمنګل چې کومه ده که نه نو اوس محسن هم راځو په هغې لاره باندې هلته هم چک پوینټ سره هغه سره هېڅ مشکل نشته د هر نګاه نه بیخي خیر و خیرت ده. ماشاءالله قدرمنو دوستانو الماس د صورت واقعا سي الماس ده ګورئ سي همداسې روښنایي ده چراغان دي داسې لایټینګ ده عین لکه یو استودیو نو د خلکو خبره پړق وي. ماشاءالله او یا هم داسې ماحول داسې رستورانت لغمان کې نو موجود و پاتې دې څخه چې یو کس ته به خارجي مېلمه بل ولایت نه به راته داسې